سلام قدرمنو هیوادوالو، دا زموږ ستاسو افغانستان دی. افغانستان جلال آباد دی. دا څه حال دی زموږ ستاسو په وطن کې. زما مور د سپین سرې د خپلو مسیانو سره په بټۍ کې خښتې اچوي. نو قدرمنو دا بټۍ ده، تاسو یې ګورئ. نو څه وکړو؟ دغه زموږ په وس کې ده چې د دې اواز تاسو ته پورته کړو تر څو پورې د دې د هغه حال او احوال نه تاسو خبر شئ، او سم چې په وس کې وي باید دې سره کومک وکړو. نو راځئ د دې تر څنګ ځو قدرمنو. دا زموږ مور ده چې لګیا ده د خپلو مسیانو سره خښتې اچوي. د دې څخه وپوښتو، د دې څخه پوښتنه وکړو چې د دې د ژوند د دې هغه مشکلات څه دي او تاسو ته بیان کړي. ته دا د ژوند مشکلات ووایه مورې، چې تا د کمرې د لارې ګوري هغه غیرتي بچیان افغانان، خویندې ورونه، څه په داخل او څه په خارج کې، او هغه افغانان ته هم غږ کوم. ښایسته ښایسته بلډینګونه لري او د دغه خښتو نه تاسو لګیا خپل بلډینګونه جوړوئ، مارکیټونه جوړوئ، خو تاسو خبر نه یاستئ چې دا خښتې چا والي دي او څوک یې وهي په دې بټۍ کې. هغه دغه تورسرې مورګانې دي چې په دې بټۍ کې کار کوي. نو قدرمنو د هغې دنیا دپاره کار وکړو او الله تعالی زموږ ستاسو څخه راضي شي. په دې رقم راضي کېږي چې تر څو پورې خپله ناچاره افغانانو سره کومک وکړو، تر څو د دې ژوند هم را جوړ شي. او مورې ته دا د ژوند قصه وکړه د خپلو اولادونو ته چې تا ګوري د کمرې د لارې. زما بچی دغه یو دی، نوره کونډه شوم، د یو مې د ګردو تکلیف لرل او دغې باندې د بټۍ نه دومره قرضدارې شوم چې راخلم په دې زویه لګوم. دا لور رانه ټیکهدار غواړي، زه به دې دغه ته ټیکهدار ته څه شی ورکوم. زویه ما سره دغه وکړئ، زه ډېره قرضدار یم، لږ ما راغستې دي ما په دې بچي له د ګردو تکلیف لري، نور معذوره دی، دغه واړه واړه بچیان دي، ډېر قرضدار یو، ډېر د خدای تعالی غریبانان یو. زوی مې مریض دی، ګردو تکلیف لري، زوی مې معذوره دی، کټ کې پروت دی، دا واړه واړه نوسیان مې د ورسره لګیا یم او غیر د موږ سره څه امداد څه کومک را سره وکړي. ډېر قرضدار یو، لکه دغه وړو وړو نوسیانو سره به څه وکړو. دا لور رانه ټیکهدار غواړي، 2.5 لکه او 3 لکه ډېر شی دی چې ما نه دغه غواړي. زه به دې خپلو دغو ته سوال کوم چې ما سره خیر دی، تاسو کومک وکړئ. زموږ افغانان وروڼه یاست، موږ سره دغه امداد وکړئ. خیر دی بچیه، زوی مې ډېر کمزوری دی او ډېر غریب دی او ډېر مسکین دی او ډېر ناروغه دی. تاسو سره دا زموږ دغه چې خیر دی، موږ سره امداد وکړئ او خدای دې تاسو سره وکړي چې تاسو موږ سره وکړل. دغه واړه واړه نوسیان وي. قدرمنو هیوادوالو، که نور سم په وس کې نه وي دا ویډیو شیر کړئ. که داسې یو سندره راشي هغه خو به م ډېر شیر کړي وي. که داسې ټوکې یو شی ټوکې یو کلیپ وسي یا داسې یو ویډیو وسي تاسو به ډېر هم شیر کړي وي. خو نن دا مور چې ده په ډېر غربت کې ده، په ډېر مشکلاتو کې ده. د دې زوی د ګردو تکلیف لري او په بټۍ کې د خپلو مسیانو سره خښتې اچوي. او دا بټۍ په ننګرهار ولایت کې ده، سخرود ولسوالۍ. نو دا مور ده چې لګیا ده، دا سپین سرې مور. خدای تاسو به خپله مور په بټۍ کې پرېږدئ، تاسې به خپله خور په بټۍ کې پرېږدئ، هېڅ کلن به پرې نه دی. دا کمکۍ لګیا ده په دې کمکۍ لاسونو باندې. ستا نوم شیرې ماشومه؟ ګلمینې بچیه، ته خښتې اچوې؟ دا خو ډېر سخت کار دی بچی. ستا پلار څه تکلیف لري بچیه؟ د ګردو. تاسو ته خو بټۍ والا پیسې درکړي دي، ولې هغه باندې تداوي خو کړې ده که نه بچیه؟ نه ښه کېږي. ماشومه ستا په زړه څه ارمان دی ګلمینې؟ زما په زړه باندې ارام دی چې مکتب ووایو، قرآن خلاص کړم. ټول ماشومان ځي، زه خپلې مور ته ژاړم چې ما مکتب کې واچوه. انا چې پلار پې دارو وکړو چې ښه شي پې، بیا به دې واچوه. دا کمکۍ ماشومه هم وایي چې زما پلار ښه شي. دا هم د پلار ته ارمانجنه چې زما پلار ښه شي او د بټۍ والا نه قرضداره ده. چې ورسره لګي ډوډۍ ورسره کور ته بوځم، چې له واچوم اشنې چې چا نه بوره وغوښتې، چا نه چې وغوښتې. دغه زوی غریب مریض دی، کور کې پروت دی. ګاونډیان مې یو ورځ نه رسېدلی تربیه کړي او زه دغه ماشومان دي هفته کې 1000 روپۍ کړي یا 1.5 زر کړي، په هغې باندې هغه غریب له ګولۍ مولۍ م واخلو، همغه پې خپل لنډ مو چله.
واړه واړه بچي مې 2.5 لکه روپۍ ډېر شی دی د بټې دوکاندارانو نه مې هم راخیستي یو بل نه مې یو شی بل شی راخیستی دی هغه هم د زیارت په ورځ راشي چې شی نشي ځي زیارت په ورځ باندې هم له ناستې کېدل دا کله ناروغه کله د ډاکټر قرضداري کله د دوکاندار قرضداري هر وخت راته ورکې ولاړې یا د زما افغانانو وروڼو ما سره د خدای دپاره دغه امداد وکړي چې دا بټۍ کې رانه دغه ټیکهدار دا لور غواړي دا لور دې په څو روپو کې غواړي مورې دا په 3 لکو کې یعنې خلک داسې شولل دې ته نه ګوري چې زه ما قرضداره دی په قرض کې به د دې نه زه څنګه لور وغواړم نوم دې څه دی لقمانه بچیه ستا په زړه څه تېرېږي دا خښتې دلته اچوي دا سور مر ته زما په زړه دا تېرېږي یو مې پلار بیمار دی او دلته سور نور کې خښتې اچوم 2.5 لکه راماندې د ټیکهدار دي 50,000 راماندې دوکاندارانو دي هلته پورې دوکاندار دی هغې هم راباندې دي بچې تاسو دونه قرض ولې کولو دونه قرض خوځښت ډېر روپۍ دي که نه پلار مې ناروغ او هغې لپاره نو ستا پلار اوس ښه نه دی نه ستا په زړه څه ارمان دی څه ارمان لري په زړه دی په زړه مې دا ارمان دی چې پلار مې جوړ شي او په زړه مې یو دا ارمان دی چې قرآن ختم کړم خپل مکتب ووایم قدرمنو دا لګیا دي په دې بټۍ کې خښتې اچوي بیا هم تاسو ته کوم که څوک غواړي دې کورنۍ سره کومک وکړي د وایبر او د واټساپ او د ایمو شمېرې دي 0039 88 160 80 زما پلار د ګردو بیمار دی موږ نه ټیکهدار پیسې غواړو موږ ورته دومره څه شی نشته چې موږ ټیکهدار له ورکړو او پلار ناروغ موږ د دې خښتو کې لګې کار کوو موږ دومره څه شی نشته چې ټیکهدار له ورکړو چې هغه په ورځ قرضدار شي موږ نه پیسې غواړي زموږ کومه خور بیماره شي موږ له څوک دوایي نه راکوي بچې خپل د ماماګانو نه څه غوښتنه لري خپل د کاکاګانو نه څه غوښتنه لري موږ خپل کاکاګانو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ سره امداد وکړي موږ سره څوک دغه وکړي چې موږ پلار وکړو چې موږ د پلار دومره هغه وي چې موږ خپل پلار لږ سم وګورو موږ ته ولاړ وي موږ ته اواز وکړي چې راشئ بچو مکتب له لاړ شئ دومره څه شی راسره نشته چې یا ټیکهدار له ورکړو او یا بې پلار له دوایي وکړو قدرمنو د دې کمپۍ اواز تاسو واورئ د دې فریاد تاسو واورېدلو نو راځئ د دې کمپۍ سره کومک وکړو سم چې په وس کې وي که څوک غواړي دې کورنۍ سره کومک وکړي د واټساپ او د وایبر او د ایمو شمېرې دي 0039 88 160 80 که نور څه نه وي دا ویډیو شیر کړئ تر څو افغانان یې وګوري دې سره مرسته او کومک وکړي قدرمنو د ستاسو لا مرستو په هیله چې بیا درانه چوپړ کې د ستاسو حاضرېږم د خدای په امان